دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي او چې ما له پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړه بنګړي دې مړه دومره خو به مات پکې راځي ملګرو سلامونه ډېره زیاته مینه او درنښت مې ومنئ زه یم الیاس تسل او تاسې ګورئ تسل ټي وي د همدې بیتونو نوښتګر تکړه ځوان او طنز شاعر ښاغلی عباس طنها صاحب راسره ناست دی د هر څه نه مخکې ده ته په خیر راغلی او ستړي مه شي وایو او بعد د هغې د ده څخه د ده خوندوره شاعري اورو راسره اوسئ زه هم په خپل وخت تاسو ته ستاسې پاڼې ټولو کتونکو ته سلامونه وایم ډېره مننه ستاسې چې تاسو دغه پروګرام را جوړ کړو کور مردان سلامت اوسئ شعرونه داسې دي چې غاړه کې دې واچوله سره جوړه غاړه کې دې واچوله سره جوړه ډېره مننه غاړه کې دې واچوله سره جوړه ژوند کوه مزې کوه جوړه جوړه ډېر ښه دی زه د تنهایۍ په ور سوځېږم او ستاسو محفل جوړ دی ټوله شپه جوړه خدایه دا وړه جینۍ او زوړ سړی هسې دې خرابه کړه وړه جوړه تا د خوشحالۍ نه غوسته جوړه ما په خپلو اوښکو کړه لمده جوړه ما سره باسه جوړېدله خو د یار سره چېرته جوړېده جوړه او یو څوک دی چې په منځ کې لر او بر جدا کوي ما ویلې که تنې نه زما سر جدا کوي ډېر ښه دی طارق جانه ړانده دي یا کاڼه دي یا خر شوي دي دا خلک دا دومره پښتانه چې په یو ور جدا کوي ډېر ښه دی یار ډېره مننه ړانده دي یا کاڼه دي یا خر شوي دي دا خلک دا دومره پښتانه چې په یو ور جدا کوي که ډېرې شي که لږې شي پیسې د چا په کور کې خو دورونه په یو کور کې اکثر جدا کوي عباس د نړۍ دې مداریانو ته دې خیال دی عباس د پښتانه څه په هنر جدا کوي عباس د نړۍ دې مداریانو ته دې خیال دی عباس د پښتانه څه په هنر جدا کوي ډېر ښه دی ډېره مننه ځکه نه وکړه آغاز وغږېږه راته په ښکلي اواز وغږېږه ځکه نه وکړه آغاز وغږېږه راته په ښکلي اواز وغږېږه داسې په بیړه بیړه مه غږېږه خوا کې مې کښېنه سم ساز وغږېږه داسې په بیړه بیړه مه غږېږه خوا کې مې کښېنه سم ساز وغږېږه لکه چې څکلی دې وي ډک سګرټې په زنګېدلي انداز وغږېږه لکه چې څکلی دې وي ډک سګرټې په زنګېدلي انداز وغږېږه ډېر ښه او عباس ستا د غزل تږې یمه ځکه نه یاره په ناز وغږېږه ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه عباس صاحب